په ننګرهار کې د دفاع وزارت او ولایتي ادارې په همکارۍ 190 میله سپکې او درنې وسلې همدارنګه زرګونه فایره مهمات او نظامي تجهیزات د کامې او ګوشتې ولسوالیو څخه راټول شوي. یاد وسایل او تجهیزات د فتحې پر مهال ځایي سرګروپانو او ولسي خلکو له ځان سره وړي وو او تر دې دمه یې ساتل، خو اوس یې په خپله خوښه اسلامي امارت ته وسپارل. د دفاع وزارت له لوري د وسلو راټولولو کمیسیون مشر مولوي سید الله رضوان وایي دا پروسه خو تقریبا میاشت کېږي چې ننګرهار ولایت کې شروع شوې ده او فلحال موږ تاسې د کامې او د ګوشته ولسوالۍ کې یوه اندازه وسلې راټولې شوي دي چې د ګوشتې ولسوالۍ کې 9 میله اسلحه شاوخوا او تقریبا په زرګونه فیره مهمات دا راجمع شوي دي او دا پروسه به دوام لري. د ننګرهار 22 ولسوالیو نورو ته به هم غځېږي او د مرکز په شمول باندې سره وخت مو اطمینان حاصل شو، دا پروسه بیا انشاءالله پای ته رسېږي. په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید کول اردو مرستیال قوماندان مولوي محمد نظامي په خپلو خبرو کې ډاډ ورکوي چې یا د وسلې له دې وروسته خوندي دي او یوازې د ضرورت پر وخت به ترې استفاده کیږي. غواړو چې هر ارګان ته خپلې اسلحې جمع کړو، ډیبوکانو کې وساتو، د هغې حفاظت په سمه طریقه وشي، د هغې ساتنه په سمه طریقه وشي. دا بل ولایت ته نه انتقالیږي، دا نورو ولسوالیو ته نه انتقالیږي. د ګوشتې اسلحه به د ګوشتې په ولسوالۍ کې ځای په ځای کېږي او هغه د ملت بچي به ترېنه استفاده کوي چې دلته رسمي مسؤلیتونه او وظیفې لري. د کامې اسلحه به نور ولایت او بلې ولسوالۍ ته نه وړل کېږي، بلکې په همدغه ولسوالۍ کې که یې ټولی و ټولي ته به سپارل کېږي، که ولسوالۍ و ولسوالۍ ته به سپارل کېږي. ختیځ کې د 201 خالد بن ولید کول اردو ویان مولوي وحید الله محمدي د ننګرهاري ولسونو مننه کوي چې د جهادي مبارزې ترڅنګ د بیت المال ساتنه هم په سم ډول کړې ده. د ننګرهار ولایت د کامې او د ګوشتې ولسوالۍ د قدرمنو ولسونو څخه د زړه له تله مننه کوم چې د جهادي مبارزې ساتلو ترڅنګ د بیت المال ساتنه په کلکه ایماندارۍ سره کړې ده او د شرقي زون په ټولو درنو ولسونو باندې غږ کوم چې چا سره د بیت المال اړوند وسله وي په خپله خوښه باندې مسؤلینو ته او یاد کمیسیون ته تسلیم کړي. که چا تسلیم نه کړه د خلاف په صورت کې به په دې باندې به عملیات کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. بلخوا قومي مشران بیا اسلامي امارت ته اطمینان ورکوي چې ولسونه ورسره په ټولو برخو کې اوږه پر اوږه ولاړ دي او د هیڅ ډول همکارۍ نه به دریغ نه کوي. د دوی په وینا چې ان یوه مرمۍ به هم په خپله خوښه اسلامي امارت او بیت المال ته وسپاري. نظامي کمیسیون چې دلته راغلی موږ په کلکه وعده د دې خبرې ورکړې، د نظام نه په ملاتړ کې دا موږ ویلي دي چې دلته یو ټوپک او یو سوری مشکڼه که چېرته د دولت موجوده وي هغه به موږ په وفا سره د دولت ته سپارو، د حکومت ته به سپارو. هغه وسلې خو څه ناڅه زموږ د ولسوالۍ د مشرانو په هلو ځلو او د کمیسیون په هلو ځلو راټولې شوي دي او موږ خپل قام ته وینا کړې ده چې کوم دولتي وسلې چا سره هغه باید امارت اسلامي ته تسلیم کړي. د وسلو راټولولو کمیسیون د فتحې راوروسته په ختیځ کې په زرګونه میله سپکې او درنې وسلې او زرګونه پیره مهمات راټول کړي او اړوند ارګانونو ته یې سپارلي دي. د یاد کمیسیون د مسؤلینو په خبره دا لړۍ به تر هغې دوام وکړي تر څو د بیت المال ټولې وسلې نه وي راټولې شوي. سحر ګل، حریت راډیو، ننګرهار.